अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن حجة لك وعليك وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب القدر معزز علماء کرام مشایخ اعظام دلوی اکابر مشران علماء کرام تشریف فرمان د دې علماء کرام او مشایخ او زدکړه سبق اورو په دې نیت کو زما په سبق کې څه غلطي چې هغه خپل غلطي ټیک کما آینده د پاره به هغه غلطي نه کو او دا دستور او طریقې کار دی چې د مشرانو په وړاندې کشران سبق اوري عزتمند مسلمانانو منګو تاسو دن تراجم یو دا اللہ رب العزت پر پاک کور کی پدی گرمے کی دادا اللہ احسان دے چتاو زیراوستلو خپل کور تا او موتا تے اللہ رب العزت دخپل در دروازی کلاو کلی او جماعت تے راوستو دا جماعت تا اللہ کور دے نبی علیہ السلام نے چاہتا پوستو کو دا اللہ پنیس پروئی کائنات کے بہترین زین کم دی نبی علیہ السلام کو فرمائن ما تا علم نشتا حضرت جبریل چراشی تپوس پاو کما حضرت جبریل نالے نبی علیہ السلام تپوس گئی دا اللہ پنیس پروئی کائنات کے پمخ تزمکا بہترین زین کم دی نبی علیہ السلام تا حضرت جبریل عرض گئی ما تا علم نشتا زبد اللہ دربار تزم اللہ نے تپوس کو ماں اللہ رب العزت دربار تلاڑے اللہ نے تپوس کی روا ستا پنیس باندے روئی کائنات کے بدے مختزمہ بہترین زین کندے اللہ رب العزت وطا فرمائی زما پنیس باندے روئی کائنات کے بمختزمہ بہترین زینہ دا جمعاتون دی حضرت جبریل رالے نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام تا دخبل خوشحالی اظہار کی اے محبوب علیہ السلام اللہ پاک ززان تا دمرن اس دیکھڑما چھ چرتے ززان تا نیمن اس دیکھڑے آدم علیہ السلام نوالا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری 1,24,000 زیت کم انبیاء تلیدی
रागली दी दगा पैगंबरान ज़मा इज़्ज़तमंदो और दा अल्लाह पमंस के वासिता दा हज़रत जिब्रील बद अल्लाह ने पैगाम वागिस्तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तबे रावलो दा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पैगाम बे वागिस्तो दा अल्लाह दरबार तबे यवलो ईसा अलैहिस्सलाम दरबार तबे दा अल्लाह पैगाम रावलो दा मूसा अलैहिस्सलाम दरबार तबे दा अल्लाह पैगाम रावलो 1,24,000 से तो कम अंबिया तिरशवी रदी टोलो पैगंबरान सरा बराइरास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खबर न खोले बिल वासिता जिब्रील अमीन पर वासिते कड़ी दी ज़मा इज़्ज़तमंदो दगा जिब्रील अमीन अल्लाह पाक तदुमरा नज़दीक शुमा हगा फरमाई च अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मख्तिजान तदुमरा नहीं मन नज़दीक करे लेकिन निंच अल्लाह जान त नज़दीक लमा सुमरे नज़दीक लमा जमाओ दा अल्लाह पमंस के अवे ज़रद नूर पर्दे हाइलवे अल्लाह नूर टोली पर्दे खत्म करे सिर्फ अवे ज़रद नूर पर्दे पातिश हुए रब कायनात जान त नज़दीक लमा ज़मा इज़्ज़तमंद उलमा फरमाई हज़रत जिब्रील मख्किद अल्लाह दरबार तले अल्लाह जान त नज़दीक करे द पैगंबर ने पैगाम अगस्ते दे अल्लाह ने उड़े दे अल्लाह जान त नज़दीक करे ज़मा इज़्ज़तमंद नाज़न चितो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जान त नज़दीक वजह सदा इल्लत सने उलमा फरमाई मक्के चिबतो पैगाम बे वागिस्तो पैगाम बे रसो पैगाम बे वागिस्तो पैगाम बे रसो ज़मा इज़्ज़तमंद मक्के बतो द पैगाम रसाम पे हैसियत बांधे बतो द अस्तादी पे हैसियत बांधे बतो द डागी पे हैसियत बांधे बतो दीजन चितले दे द तालिब इल्म पे हैसियत बांधे तले दे वे माता इल्म नश्ता ज़मा द अल्लाह दरबार तसम द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त न तपोस को मा रबस्ता पुलिस बांधे रोई कायनात के बेहतरीन ज़ीन कंदे मख के चितो अस्ताज़े तले दे मख के चितो पैगम रसाम तले दे मख के चितो द डागी पे हैसियत बांधे तले दे मख के चितो द यौन माइंदा पे हैसियत बांधे तले दे दीजन चिद अल्लाह दरबार ततो द तालिब इल्म पे हैसियत बांधे तले अल्लाह पाक तर तालिब इल्म शान वक्ते रब कायनात जिब्रील अमीन ता दरवाजे खुलाओ करे द रब कायनात और जिब्रील अमीन पमंस के पर्दे खत्म हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जान त नज़दीक सिर्फ अवेज़र दनूर पर्दे खत्म पाते छोले ज़मा इज़्ज़तमंदो उलमाए किराम हुई अल्लाह त तालिब शान वक्ते ज़का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्रील अमीन जान त नज़दीक हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ता पदी कायनात के लदुल नफ़क़ से दा मसाजिद दी जमाओ तासर अल्लाह एहसान को पदी कायनात के चिद अल्लाह कमज़े वक्ते अगर जुमाते माउते जुमात तरावस्तो माउते पखपल कोर की कीनोलो बेटा तालिब इल्मानों को मजलिस की कीनोलो दो उलमाओं को मजलिस की कीनोलो नबी ने सलातो सलाम फरमाई अन नज़र इला वजह आलिम इबादतुन द आलिम मख्तकतल इबादत नबी ने सलातो सलाम फरमाई चाची द आलिम सर मुसाफहा उकला का अन्नमा साफहली गोया चिमा सर मुसाफहा उकला नबी ने सलातो सलाम फरमाई मन ज़ार आलिमन सोच द आलिम मुलाकात ललाने का अन्नमा ज़ारली गोया चिदा समा मुलाकात ललाने नबी ने सलातो सलाम फरमाई सोच द आलिम पर मजलिस के नास तक गोया चिदा समा पर मजलिस के नास तक नबी ने सलातो सलाम फरमाई मन अकरम आलिमन चाची द यो आलिम इकराम को फ़क़त अकरम 70 नबीयन बल अवे पैगंबरान इकराम को मन अकरम मुतअल्लिमन चाची द यो तालिब इल्म इकराम को फ़क़त अकरम 70 शहीदन बल अवे शहीदान सर ऐसे शहीदान एजाज और इकराम को यो तालिब इल्म एजाज यो तालिब इल्म इज्जत कवल यो तालिब इल्म इकराम कवल यो तालिब इल्म कदरदानी कवल नबी ने सलाम फरमाई गोया की सड़ी अवे शहीदान इकराम को यो आलिम इज्जत कवल नासिर जी नबी ने सलाम फरमाई ये सड़ी अवे अम पैगंबरान दा अवे पैगंबरान इकराम को नबी ने सलातो सलाम फरमाई उलमाए उम्मती का अंबिया बनी इस्राइल जमात उम्मत उलमा पसंद बनी इस्राइल और अंबिया दी नबी ने सलाम फरमाई उलमाए किराम अल उलमा वरसतुल अंबिया उलमाए किराम ने पैगंबरान वारिसान दी मौत असर अल्लाह द्वेम एहसान दा को अवलने एहसान दा जुमात तेरा वस्तु द्वेम एहसान दा चिद तालिब पर मजलिस की कीनो आगा मुबारक मजलिस ते नबी ने सलातो सलाम मस्जिद तराले यौम मस्जिद दली नास्तिनी यो दल नास्तिना ज़क्र कई खोदल कई बंदर नास्तिना जिक्र अस्कार कई नबी ने सलाम फरमाए कि लाहुम बिल खैर दा तोना दली द खैर वालदी दा तोना प खैर सरदी और पखपल द तालिब इल्मान प मजलिस के नास्ता फरमाए
नबी अलैहिस्सलाम ने जा मजलिस के नाश्ता फरमाया जमा खबर पूरी हुए गए गरमाई बुनिया खराब करी गरमाई बुनिया खराब करी आवाज नश्ता जमा खबर पूरी गए सोम सोख पूरी गई अजमा खबर ची पूरी गई जवाब बना कहे नबी अलैहिस्सलाम ने चाप मजलिस के नाश्ता करे चाप मजलिस के नाश्ता करे तालिब इल्मानो पे मजलिस के नाश्ता करे दा नबी अलैहिस्सलाम तर तालिब इल्म शान दीर ग्राम दे हजरत सैयदना उमर हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाई किताबुल इल्म इमाम बुखारी रिवायत राना कल गई सैयदना अबू हुरैरा फरमाई जमा अंसार हुना बलाड़ल अगीबा को बटोर के कार को मुहाजिर बलाड़ल बाजार के बेकार को जमाना नबी अलैहिस्सलाम पर से पेवस्तो मा बागस दकवल च नूर बनस दकवल कम सच बमाया दवल नूर बनया दवल आम वक्त के बाद नबी अलैहिस्सलाम मजलिस के हाजिरुमा च नूर खलक बनु हाजिर मा नबी अलैहिस्सलाम जमाई गतमंद मसलीस दकोले मैं अबू हुरैरा फरमाई पले औरत हो के हुआ पलार की कीन आसमा माए चसोक बराशी जानसर बमीबूज खुराक बराबंदी मुके सैयदना अबू हुरैरा फरमाई नबी अलैहिस्सलाम सहाबी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक वाले जबर तउदर दमा मा अबू बकर सिद्दीक का मसला वला माबे मसला मा राफला खुजान सर बमीबूज खुराक बराबंदी मुके अबू बकर सिद्दीक का मसला बयान कला खुजान सर बोनत कमा मा तपतौले के दला चिदा अबू बकर सिद्दीक पकोर के सनश्तरे बहरालम के नास्तमा बेमे मसला चिकम दे उमर फारूक वाले हजरत सैयदना उमर फारूक तो उधर दमा माइन मसला बराता मसला राता मालूम अदा को मसली तपोस बकोम वर सब रवान शमा कोर तब मिबूज खुराक बराबन दिगो के उमर फारूक हम बोल तमा पतोले की दले तो उमर फारूक पकोर के सनश्तरे रालम की नास्तमा द दो कौन सरदार मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ आवरी फरमाइला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ आवरी फरमाइला ज़बुर दमा अबू हुरैरा फरमाई रसूलुल्लाह तबस्सुम फरमायो जार शो कुर्बान शद मोहम्मद रसूलुल्लाह पर तबस्सुम बांधे जार शो कुर्बान शद मोहम्मद रसूलुल्लाह को मुस्कुराहट बांधे हजरत सैयदना अबू हुरैरा फरमाई रातोई अबू हुरैरा हो गए मां तेल हुजूर हो गए मां रातोई मां सरलाश लाड़म कोर के बोतलम ऐखन को द कुरान तालिब इल्म द शामिल मारे द शामिल मारे द शामिल मारे द शामिल मारे मोहम्मद रसूलुल्लाह पलकूर तबो तो मेजबान मोहम्मद रसूलुल्लाह मिलमत वईजत मुंद सैयदना अबू हुरैरा मिलमा देर मुबारक मिलमा ने कुरान तालिब इल्म ले खो मेजबान देर अजीम हस्तिदा मेजबान हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा नबी अलैहिस्सलाम तपूस की गोर के सजदा वर्तोई जिलक पैली हुजूर मुबारक हुई अबू हुरैरा लाशा अनोर तालिब इल्म नावला अबू हुरैरा फरमाई परियरने की मिसाल से रवेली जी अबू हुरैरा तुमरा पैली की दस्ता कार पे कीगी उस पर तो रसूलुल्लाह मुबारक हुई अबू हुरैरा दा पै पदीबानी उगर जवा खुद नबी अलैहिस्सलाम हुक्म दे लालम तालिब इल्म तो में आवाज रखो चिकल लालम रसूलुल्लाह दी अबू हुरैरा दा पहले वाला परी तालिबान उगर जवा मां पहले तालिब लवर कला अगवती पै उसकला वापस पे मां लरा कला बेबी बन तालिब ता वाला कला पै बे उसकल वापस पे रा कला बेबी बन तालिब ता वाला कला पै बे उसकल मां ते रा कला दोनों तालिब इल्म पै उसकल आखिर की पहले हुजूर ते पेश कला हुजूर मुबारक पहले दासे उकतला रातोई अबू हुरैरा जौ तफाती मां ते हुजूर आओ जौ तासु फाती तासु रिश्ते फरमाए रातोई अबू हुरैरा उसका मां पै उसकल बेबी पहले ही वापस कोला रसूलुल्लाह मुबारक का दुई अबू हुरैरा नूर उसका मां नूर उसकल बेबी पहले वर कोला रातोई नूर उसका मां नूर उसकल बेबी पहले वापस कोला हुजूर रातोई अबू हुरैरा नूर उसका मां तो दिल हुजूर बस नूर नशम्स करे के नदी टोलो तालिबान न पातिश वाला और नदी टोलो तालिबान जुटक रला नदी तालिबान जुट मोहम्मद रसूलुल्लाह ले यौडला रातोई द तालिब इल्म शान सुमरन वी शान चाहता चीज रसूलुल्लाह जुटा में लौशे आखुड़े भी खालक पे ओचे रसूलुल्लाह ने चा जुटा पड़ली अब सुमरन भी खालक रसूलुल्लाह ने चा जुटा पड़ली ना अब सुमरन भी खालक हुई नन समय जतमंदो दुनियाई कुफर ता तनु ची जुमात में जोड़ावा
تا تنوی چې د دین کار مکوا دنیای کفر تا زنا په جماعت جګړه نه کوي په قرآن جګړه نه کوي دنیای کفر ته په دې خبره باندې اعتماد حاصل دی چې تر څو دا قوم د دې مولا شاته ولاړ دی دا قوم زه خپل غلام نشم جوړولی او یو غلط فهمي زمونږ او ستاسو د ټولو ده زما دا خبرې به داسې لګي ناشنا د تحکاري خو خفه کېږئ به نه که کومه خبره مې غلطه وه راته ویلی شئ چې خبره دې غلطه ده علماء کرام راته ویلی شي چې مولوي صاحب خبره دې غلطه ده زه به د خپلې غلطۍ بلکل منم به چې او زما خبره غلطه ده خو غلطي به راته ښیي او بیا به د غلطۍ په عوض کې صحیح لار راته ښیي زمونږ د خلکو ګمان دا دی چې مسجد کوم ځای کې وي هلته به د دین خدمت کېږي زمونږ د خلکو سوچ دا دی چې په کوم کلي کې غټه مدرسه وي هلته به د دین خدمت کېږي یاد وساتئ دین الله د داسې ځای نه خور کړی چې هلته نه مدرسه وه او نه هلته جومات او د دین دشمنی ابتداءً د هغه ځای نه شوې په کوم ځای کې چې جومات او مدرسه وه د دین لومبنی دشمن څوک دی د جومات ګاونډي د دین لومبنی دشمن څوک دی د مدرسې ګاونډي دا مدرسه کوم ځای وه دا ګاونډي کوم ځای کې و دا جومات کوم ځای کې و او د دې جومات ګاونډي کوم ځای کې و جومات بیت الله دی د بیت الله ګاونډي ابو لهب دی مدرسه دار ارقم دی د دار ارقم ګاونډي عتبه شیبه ولید ابن مغیره امیہ ابن خلف دی او دین الله پاک د مدینې نه خور کو ولی مدینه کې جماعت نو مدینه کې مدرسه نه وه خو د مدینې والا خلکو په زړونو کې د مسجد د امام او د مدرسې د استاد محبت د مکې د خلکو په زړه کې د مسجد د امام قدردانی نه وه د جماعت سے محبت و څوک نشي ښودلی چې ابو لهب د جماعت بې عزتي کړې ده عتبه او شیبه ولید ابن مغیره دوی د جماعت توهین کړی نه د جماعت توهین یې نه دی کړی د بیت الله توهین یې نه دی کړی دوی به جماعت ته نه راتلل نه جماعت ته راتلل جماعت کې چانده نه اچوله د جماعت په تعمیر کې پیسې لګولې خپلې پیسې لګولې پاکې پیسې لګولې حلالې پیسې لګولې د رسول الله د اعلان نبوت نه تقریبا 15 کاله مخکې د مکې مشرکانو فیصله وکړه چې د بیت الله تعمیر کو او د بیت الله په تعمیر کې به خپلې پیسې لګو پاکې پیسې به لګو حلالې پیسې به لګو دغه د بیت الله د تعمیر دپاره چې کومې پیسې راغونډې شوې دا د مکې مشرکانو خپلې پیسې راغونډې کړې او د مکې په مشرکانو کې ابو لهب مو ابو جهل مو عتبه مو شیبه مو ولید ابن مغیره مو امیہ ابن خلف مو خو تاسو نه تپوس کومه ابو لهب کافر د دنیا نه تللی کو مسلمان عتبہ کافر ترے کو مسلمان شیبہ کافر ترے کو مسلمان ولید ابن مغیرہ کافر دو دنیا نہ ترے کو مسلمان ابو جہل دو دنیا نہ کافر ترے کو مسلمان جماعت ہی جوڑاؤ دو جماعت خدمت ہی کہو جماعت تراتو خود جماعت تراتک سرا دو جماعت دا محبت باوجود او دو جماعت دا خدمت باوجود اللہ ورطا ایمان نہ دے نصیب کر چکتا سوچم کڑے ولی او جماعت شتا خو په جماعت کې د اذان کول والا څوک نشته جماعت شتا خو د اقامت کول والا څوک نشته په جماعت کې 380 بوتان پراته دي خلک د الله عبادت نه کوي د 380 بوتانو عبادت کوي علم کې بیت الله ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة الله پاک د کائنات ابتدا د مکې نه کړې وه او د بیت الله تعمیر دا ډومبنی فرشتو کړی دی دا د کائنات ابتدا وه هغه د بیت الله چې د الله کور دی هغه بیت الله چې تعمیری فرشتو کړی
आगा बैतुल्लाह चिदागी तामीर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम करे। खुदा इस्माइल अलैहिस्सलाम चिदकम बैतुल्लाह खिदमत को इब्राहिम अलैहिस्सलाम चिदकम बैतुल्लाह तामीर करे। पद्दा बैतुल्लाह की समय इज्जतमंद खल को अल्लाह तो सीधा न लगूला चाहते सीधा लगूला चाहते लगूला वली सचल ले सचल ले आलिम नशा तासु की तबलीगी मरकज सरा डीर नास्ती तबलीगी मरकज दसरा दे निजदी दसरा तबलीगी मरकज देलक लाश है पंजाब की हम जुमात की दरे लंटरी जुमात पे रंग बेशवे दबी लेट पिटिंग में पकी भी और पाग जुमात की बद्रब वलाड़ी पाग जुमात की बवाख वलाड़ी पाग जुमात की बिशुगानु बचिरमुड़ी पाग जुमात की बस्पू बचिरमुड़ी पाग जुमात की बकुरान वैनु वहले वली शर्त च आलिम नबी याद उसाता दीन बद आलिम पखत में दो खत्मी की दीन द जुमात पखत में दो न खत्मी जमन दखल को सोच दाने ची जुमात नहीं नु दीन बखतम शी मदरसा नहीं नु दीन बखतम शी मदरसा खुचा की दीन नौ जुमात खुचा की दीन नौ चे दरसूद जुमात इमाम और द मदरसी उस्ताद नौ तले खपल जुमात ना आलिम लरे का और आलिम व तमरा वाला जिस्तादा जुमात मेशबात पदी खपल हालत बाने तासी को मा पखर सो याद उसाते मंगो तासु पदीसान पुइकू और जमंदा उलमाए किराम मरगरी तास ने दो जुमली बाहर तकरीर की वही एखन को खपल बची दीनदार रखे और एखन को खपल बची मदरसो लवर रखे दादा हर आलिम द तकरीर खुलासा हुसैन तपोस को मां मंग हर जाता हुई चखपल बचू तो दीन ओखे जमा खुच बकूर की द मुसलमान मासूम पैदाशी पड़ुंबे वरस अगत द तालीम द दीन वर को लेके नागो पवन की आवाज की अल्लाह अकबर चाहपन मासूम तवन की वेरी ची इंजीनियर शाह डॉक्टर शाह प्रोफेसर शाह चाव तवन की वे रुंबने तालीम वाला की अल्लाह अकबर दी मासूम पगत की रुंबने सलात अल्लाह द वहदानियत वाले की दी मासूम पगत की अल्लाह द वहदानियत नारा वाले की द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द खत्ती नबुवत नगमा वाले की दी मासूम तद मुंजो द फलाव द कामयाबी दावत पर पूरे की और दा मासूम के बखबत बानी पुइशी दा मासूम द मोर पगीर के वे मोर चे टपैनो अल्लाहू वरतबू दा चमूर पसांगू के संगई नो ए गांव तो अल्लाहू वे और जे दमूर पगीर के नास्ती नो मोर वरती बची वे इल्लल्लाह सुफियान पूरी की इल्लल्लाह का मकसद बन उस पगी में पूरी का चिकम मासूम त पड़ुंबे वरस पग के आसान और इकामत छड़े कम मासूम द जमूर पगीर की बिस्मिल्लाह खुद लेदा कम मासूम द जमूर पगीर की इल्लल्लाह वेलेदा कम मासूम द जमूर पसांगू की अल्लाहू वेला और कम मासूम की बखबर पुइशो रुंबने चिवर तकम लास की वर क्रेशिव एसिस दे अगसी पारदा द ABC किताबी रुस्तवर कड़े द CAT के D उजडाम किताबी रुस्तवर कड़े 2 1s are 2 2 2s are 4 2 3s are 6 2 4s are 8 2 5s are 10 दाई वाला रुस्तवर कड़े रुंबने वाला अलिफ बातावर कड़ी बच्ची अल्लाह शा कुरान दफा स्कूल ते रुस्तव होते जुमात के मखकिरा उस्ते मदरसे के मखकिरा उस्ते स्कूल के रुस्तब उतरे रे सवाल में दादे अजान वर तशवे इकामत वर तशवे इल्लल्लाह वर तवेले शवे अल्लाहू वर तवेले शवे बिस्मिल्लाह वर तखुदल शवे लास किसी बराबर का शवे जुमात तरह उस्ते शवे मदरसे तरह उस्ते शवे रे उस्ताद तकी नवले शवे रे बेदामा शुम दीनदार वले न जुड़ेगी वजह सना जब सोच करे वही जमुन ज़ेन के दादा जमा बच्चे सबक ज़कनवई
چې دا لوپر دی او ما خو جماعت ته بوتو غاړه مې پې ازاده کا خو نه وی سوال دا دی چې ستا بچې باوجود د دې چې د دیندارو په مجلس کې ناسته وکړله مدرسې ته رالې دې بچي ته خو پلار غوښتل چې زما بچې دیندار شي سودخور چېرته بچي ته ویلي دي چې بچیا سودخور جوړ شه غل خپل بچي ته ویلي چې بچیا ما نه چل زده که غلا به څنګه کې او تاسو کې هر رنګه خلکو سره به تاسو ناسته کړي دم خپل بچي له لاس کې سپاره ورکوي که نه ورکوي د شرابو په مجلس کې چې ناسته کوي او د اوبو په شان کې شراب څکي په الله مې قسم وي دا خپل بچي له لاس کې سپاره ورکوي د زنا اډه چې چلوي هغه ښځه چې د خپل جسم نمایش کوي هغه خپل بچي له لاس کې سپاره ورکوي بچي قرآن زده کړه تا باندې به خدای خوشحاله وي سوال دا دی چې دا بچې دینداره ولې نه جوړېږي ستا او زما بچې دینداره چې نه جوړېږي د هغې چې کوم وجه ده د دې وجې دپاره به 1400 کاله مخکې مزل کوو 1400 کاله مخکې د مدرسې یو استاد دی د مسجد یو امام دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ورته بلغ ما انزل الیک پیغمبر خلکو ته قرآن وښیه نبی علیہ السلام اعلان وکړو انما بعثت معلما اے خلکو زه الله ستاسو استاد جوړ کړم تاسو ته راولېږلم اوس زما عزتمندو مدرسه شته جومات شته د جومات امام شته د مدرسې استاد شته فایده چاته میلاویږي او چاته نه میلاویږي اوس چې چاته فایده میلاو شوې ده هغه وګوره او چې چاته نه ده میلاو شوې هغه وګوره فایده ابو لهب ته ملاو نشوه فایده ابو جهل ته ملاو نشوه فایده عتبه او شیبه ولید ابن مغیره ته ملاو نشوه چې تا کله دا وکتل چې ولید کافر د دنیا نه تللی عتبه کافر د دنیا نه تللی شیبه کافر د دنیا نه تللی ابو لهب کافر د دنیا نه تللی ابو جهل کافر د دنیا نه تللی نو ته چې سوچ وکړي چې ابو جهل ولې کافر تللی زمانه یوا علاقه یوا کله یو دی خاریه یوا ده ابو هوا یوا ده نشو نما په یو علاقه کې کېږي ابو جهل کافر جوړېږي ابو بکر مسلمان جوړېږي ابو جهل جهنمی جوړېږي ابو بکر جنتی جوړېږي ابو جهل سے دین نشتا ابو بکر په دین باندې مالامال دی ابو بکر بی ایمانه ابو بکر صدیق ایمان والا ابو جهل بی ایمانه دی او زموږ عزتمندو د دې دواړو په منځ کې دا ډیفرنس د کوم طرف راغلی دا فرق د کوم طرف راغلی چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته الله ایمان ورکړ ابو جهل ته ایمان ورنکړ څه وجه ده نو ته وایې چې ابو جهل ته الله ځکه ایمان ورنکړ چې د جومات خدمت یې نه کړ نه د جومات خدمت یې کوه د جومات د میلمنو میلمستیا یې کوله د جماعت ته راتګم کو د دیندار موږ استاد نه هیڅ دا نه کیږي ګنا چې جماعت ته راځي د جماعت سره محبت ساتي او د جماعت کې چې کوم ملمانی دا اغي خیال ساتي دا درې وانه نه ابو جهل کې شته به دین ولې ملاو نشي کی وجه ده جماعت خوخ د جماعت ملمانی خوخ جماعت تراسي د جماعت خدمت کوي په جماعت پیسې لګي او په مقابل کې چې جماعت کوم امام دی محمد رسول الله دای نه دی خوښ جماعت کې وخت خو د جماعت امامي आवाज نه راځي د جماعت امامي आवाज نه راځي شاته مرګري आवाज نه کوي جماعت کې وخت خو د جماعت امامي قرآن وخت دلیل سره ابو جهل د قرآن توهین په زندګۍ کې نه کړی او دا د مکی مشرکان براتلل د خانه کعبې په غلاف کې ولاړو قرآن د اورېدل کو نه اورېدل کو نه قرآن یې خوښ دی خو د قرآن ښودلو والا استاذ یې د قرآن ښودلو والا استاذ یې قرآن ښودلو والا استاذ یې
مسجد خوخ د مسجد امام نه خوخ قرآن خوخ ته خود قرآن استاد نه خوخ اللہ ابو جہل تے ایمان ورنکو بل طرف تا ابو بکر صدیق تے ابو بکر صدیق پخپل مسلمان پلاری مسلمان موری مسلمانا خزے مسلمانا زوی مسلمان نسی مسلمان لوری مسلمانا پخپل صحابی خزے صحابیہ لوری صحابیہ زوی صحابی پلاری صحابی مور صحابیہ نسی صحابی دا ابو بکر سلور نسلہ اور سلور پشت صحابہ وجہ سلا زمین جت مندو ابو بکر جماعتم وقت دو جماعت امام وقت ابو بکر صدیق جماعتم وقت اور دو جماعت امام قرآن وقت دو قرآن خودنے والا استازی داسی وقت کہ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرے غار کی نے ابو بکر صدیق فقیق کی محمد رسول اللہ سر پروتے ابو بکر صدیق لا لڑم ماں ٹکونا ورکی اور زمین جتمند بدن کی زہر خوارشو ابو بکر صدیق پناہ خواکی دا ابو بکر صدیق دستر کو اخلاڑے دا حضور پر افسان پری وطلے رسول اللہ بیدار شو ابو بکر ورے دا اللہ محبوب پدی غار کسری ٹکونا راکی زمین جتمندو ابو بکر صدیق دا طول تکلیف برداشت کو خود رسول اللہ خوب نخرا کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ مکہ مکرمہ نے اعلان یوں کو خطبہ شروع کلا رسول اللہ تو اخکارت اور علانیت اور باندبا تبلیغ کو چکلے خطبہ شروع کلا کافر رول کے دل دگیر چافیر طرف نے پہ حملہ کلا دمرے او چٹولا ورسی پہ بھی ہوشے کے تیر اکلا ماہام چے ہوش کرالے رم بنے خبر دعوت محمد رسول اللہ صحابہ داد صدیق اکبر صفت تے صدیق اکبر تے چی اللہ ایمان نصیب کرے ولی جماعت وقت دو جماعت استاد ابو جہل تے ایمان نہ دے ملا ولی جماعت وقت خود جماعت تے امام سرے بغض دے کھینے دا حسد دے نفرت دے او دا نفرت دا ظاہر اولو وقت دا تخیمہ ابو زمین جت پندو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میدان بدر کی لے او دا ابو جہل سر پرے کئی ابو جہل ورطوئی دا سر چمی پرے کئی دا بلے دا عام سڑی سر نہ دے دا سر لگ ایخ کے پرے کا چی پدی نور سرولے کی پتہ لگی چی دا زمان سر لے عطبہ شیبہ ورید ابن مغیرہ دا بیت اللہ توحید نہ کہو خود بیت اللہ دا امام توحید نہ کہو دا مکی خلق میں رسول اللہ سورلے نرا حضورے در رسول اللہ مبارک چہرہ میں پخاؤں ککڑے کھڑی آوازونے اور پسکڑی شپیلی وحلی لاسونے پڑکولی رسول اللہ پسک خلقوں آوازونے کھڑی دا ساہر دے دا مجنون دے دا نیوانے دے دا نینا پخیموں کی آوازونے اور پسکڑی رسول اللہ پر شابان دی بیت اللہ تا مخامخ حضور پسی دبانے پروتے اور دا بیت اللہ مخامخی گندک لرے روڑے اور رسول اللہ پر شابان دی ہے توحید دا مسجد نہ کہو توحید دا مسجد دا مولا کو چی محمد رسول اللہ نن زماؤستا کور تدین والے نرازی زمان جماعت وقت خپتی گئے مدی جماعت غلام دے قرآن میں وقت خود قرآن خودن والا استاذ میں نے دیکھا ابو بکر صدیق تو نور سخت کتی رکھنا وچے ماہام پہوش کرانے نم بنائی خبر دعوت رسول اللہ صحابہ نمونگو تاسمانے کو چاہتا دین دو جنہ گزار نو دے کڑے وہ حالات خورا گر کڑی گرانی دا چاہتا تپوس پہ جنہ مسجد دے امام صحال دے تپوس پہ اوزان سے رسین کہ خلق تو اے خلق زمانگو استاس علماء ندی پاس نباجی راتوری مولی سے علماء کو زمانگا مور و پلار زوتیم دا مور و پلارم رچاو دے دے زمانگا مرچاو سنگری مور و پلار دی غد اختر خصوص تیر شد ناسیرہ سوک وینے شی جماعت اخبر مسجد امام لدس وخلے گلے چی یو ٹیمی زخبر بچو سر زمان پا وحی کی کباب پڑے ماں تا سیخو پروگرام کریں تا دیکھو پروگرام کریں ستا بچو لاڑل دیارانو سرا نسیم پگاڑے ٹیپو میں دولو
دمامې مو کړلې او بیا ټکي مو خوړلې نو ستا د مسجد د امام د خپلو بچو سره ستا په غوښه کې کباب مو دي خوړلي چې کومه معاشره د مسجد امام ته د مدرسې استاد ته په دې نظر ګوري په دې معاشره کې به دین د کوم طرفه راځي دین به زما کور ته څنګه راځي زه به نور یو ځای کې وم خلکو نه مې تپوس کوم مې یې تپوس درنه وکړم خفه کېږې خو نه بنا وکړه نه ما ورته دا راته ووایه چې ستاسو د چا چا پلاران وفات شوي دي په دې ثابت هفته کې د پلار قبر له څوک تلي د چا چې مور وفات شوې ده په دې ثابته میاشت کې د مور قبر له څوک تلي چا لاس ووټه ما یې دا راته ووایه د پلار د جنازې په سر کې پلار پسې د جنازې لمونځ چا ویلی دی ولاړه به ټولو کړي خو په دې لاس کې ده پلار له غسل چا ورکړی پلار ته د کفن چا چولی تا په خپله نه دی ورچولی تا له د غسل چل نه درکو تا له د کفن نه کټ کولو چل نه درکو نه دی پلار ته غسل ورکړی نه دی ورته کفن اغوستی نه دی د پلار د جنازې په صف کې د جنازې مونځ ویلی دی او نه دی پلار قبر کې سپارلی دی او نه د پلار د قبر سر ته تلاوت کړی نه د خپو ته تلاوت کړی کم پلار چې ستا د خاطره یخني او ګرمي برداشت کوله کم پلار چې ستا د خاطره سړه روټۍ خوړلې ده کم پلار چې ستا د خاطره په بار ملک کې شپې کړي دي کم پلار چې ستا د خاطره زړې جامې اچولې دي کم پلار چې ستا د خاطره سپوره روټۍ خوړلې ده کم پلار چې ستا د خاطره شتېدلی پیزار پخپو کړی دی ستا نوی پیزارو د پلار پخپو کې پیزار شتېدلی و ستا د یخنۍ او د ګرمۍ او د کیل او کود او د سکول پیزار جدا جدا او د پلار د پخپو کې شتېدلی پیزار و رښتیا وایي پلاران ناست دي په دې اختر کې به ډېر پلاران داسې وي چې د هغوی په تن به زړې جامې وي ولې هغه مور چې ستا په میږیانو کې شپې تېرولې هغه مور چې تا دې سر ته بالښت کېښودو هغه مور چې د نیمې شپې به راپاڅېدله او ستا سر به د بالښت نه ښوېدلی و تا ته به یې بالښت برابر کړو هغه مور ستا دومره محسنه وه چې ستا ته به یې الله وویله تر څو چې به توده شوې نه وې راپاڅېده به دننه او هغه مور تا د کوره ویستله نه وتله تا به د سر مخکې کړو خپې دې به له وروسته کړلې په جنازې په کټ کې دې یوړه قبرستان کې دې قبر کې کېښودله او چې راغلې کنې مور چې پنځه ټیمه ستا د خوراک فکر کو راته ووایې 5 ورځو کې دې یو ټیم ډله راغلي چې زما د مور به په قبر کې څه حال زما د پلار به څه حالي اوس دا وجه سره چې زما دا سوچ او فکر نشته زه د علماو په مجلس کې ناسته نه کوم د علماو سره محبت نه ساتم زما کور ته چې دین نه راځي صرف یوه وجه ده چې زمونږ په معاشره کې علما سپک دي علماو ته خلک سپک ګوري د جومات امام نه چې تنخوا ورکوي ته به یې ګینې په زور یې تیاخلي استاد په تنخوا سره او چې کله خبره شي دا هغه مولیان نه دي هغه مولیان تللي دي ټیک ده زه شاه ولی الله نه یم خو ته د شاه ولی الله مقتدیم نه یم زه حسین احمد مدني نه یم خو ته د حسین احمد مدني مقتدیم نه یې زما مقابله کې به ما ته حسین احمد مدني نه ښیې زما په مقابله کې به شاه ولی الله راته نه پیش کړې زما مقابله به د دین تمانی د امي سره کې او زما مقابله به د صحابه کرامو سره نه کې د صحابه کرامو په دور کې چې کوم علما نو د هغې علما چې څنګه عزتمندو داسې مقتدین او د عوامو چې کوم د دیندارو بادشاه د زمانې د تابعین او د تبع تابعینو د زمانې بادشاه هغه هم زما عزتمندو د علماو محبت کوونکی نن خو زما د مسجد د ملا غوښې د جومات چت پسې ونښتلې قسم دې څوک ترې نه خفه نه شو د مسجد د ملا واړه واړه بچي غوښې شو د هغوی د سر پټکي او ټوپۍ وشلېدلې د هغوی وینې خلکو په لښتو کې وبهولې خو څوک د مسجد امام او د مدرسې په استاد نه دی خفه شوی تاسو خپله ورته باجوړ واقع شي رښتیا وایې زما دغه علما
چې کله شهیدان کېدل د هغوی په خولې باندې د نارې تکبیر آواز دی د الله اکبر صدا ده او چې کله خلکو تصویران شیر کړل نو پروت دی په تن کې ساه نشته غلبیل غلبیل وجود یې دی خو لاس کې تسبیح ورسره دي پروت دی غلبیل غلبیل دی خو په مخې د محمد رسول الله سنت دي پروت دی غلبیل غلبیل دی خو په سر د محمد رسول الله د وراثت داستار دی اے خلکو هغه یتیمانانو چغې والې د هغوی وړو وړو بچو انګولا وکړله بوډا پلار یې د پلوچي په قبر په غاړه وکړېدو زما د مسلمان شان دا دی چې زه پې خفه شمه په ما باندې وډرګېږي ما باندې څوک خفه نه شو چا ویل یوه بله دماکري پکې وشي چا ویل ښه شو چا څه ویلې او چا څه ویلې نن زما عزتمندو یاد وساته تر څو چې د دې معاشرې د خلکو په زړه کې د الله د دې پیغمبر د وارثانو عزت نه پیدا شوی دا معاشره د عزت والا معاشره نه جوړېږي او دا د سکون او د اطمینان معاشره نشي جوړېدلی زه د اختر نه بعد یو ځای علاقې ته تللی وم لاړم زموږ سره یو ځای کې پروګرامونو مسلسل څو ورځې پروګرامونو په اخیری ورځ مې یو ځای کې بیان وکړو بیان کې څه کسان ناست وو زما سره نظریاتي اختلاف وو خو چې کله زما عزتمندو ما خبره وکړله نو ما ته د درخواست په شکل ویلي مولوي صاحب زموږ ځای ته لږ شات له راشه روټۍ نه پروګرام والے روټۍ زموږ تیاره ده ته نه بازه چې نه چې موږ نه سوځي آخر کې دا ویل مولوي صاحب لږ ساعت اس دعا له راشه ملګرو راته مولوي صاحب دا خلک زموږ سره په نظریاتي اختلاف لري دا عقیدي اختلاف هم دی ورسره او د ده زوی یو غالي قسم سړی دی موږ په سیرت یې بدې وایي خو راځه د ده ځای ته ځو کیدای شي زموږ په دې تګ باندې الله د دوی ړونه نه نم چې زه ورسره لاړم واپس چې کله دوی زموږ مېلمستیا وکړه زه ترې راروانېدم نو ما ته وایي مولوي صاحب زما په دې علاقه کې 240 کسان قادیانین شو 200 کسان قادیانین شو 200 کسان زما مسلمان چېرته دی بیا د هغه ځای نه مخکې مزل مې وکړ یو علاقې ته لاړم هلته علمای کرامو روټۍ کړې وه یو هوټل کې روټۍ کړې وه مدرسه کې ناست یم خبرې اترې مې کولې ما ته وایي مدرسې ته څه کسان رالل راته ویل چې مولوي صاحب ستا په دې علاقه کې 240 کسان مسلمانان قادیانین شو اسلام یې پرېښودو دین یې پرېښودو مذهب یې پرېښودو د لا اله الا الله نغمه یې پرېښودله د محمد رسول الله ترانه یې پرېښودله د رسول الله محبت د سینو نه ووتو دا کافر شو او غیر دین او قادیانین شو دا څوک دي دا زما د دې محلې او د دې چم او د دې ګوند او دا د مسجد د مولا سره ګوندي کس دی چې نن اسلام په ویډیو مې درپوندو ته غیر وختار کړي ما د سویډن خلاف احتجاج کوم چې قرآن مې اوس وځېدو ابل شپه پروت وم 5 منټه نه پاسه یوه بجه ده د شپې راته یو کس رینګ کوي مولوي صاحب دلته زموږ په دې علاقه کې یو سړي قرآن کریم پسې زما په خپله خاوره باندې قرآن کریم خلک سیږي د چارصدیق کې لیاس خاوره ده قرآن کریم په جومات کې پروت دی اوس وځولی شو د چارصدیق لیدلو کلی دی د وړوکي اختر د مانځه نه بعد یو ملعون جومات ته رادننه شوی استنجا خانه کې قرآن کېښود او د پاسه پې غټ او دسمات یې وکړو او بل قرآن یې په چړو باندې ووهلو د پېښور د بهه غلام خاوره ده اوویشتم د رمضان دی او زما عزتمندو یو ملعون د قرآن د پاسه سپی حلال کړو په قرآن یې د سپي مرداره وینه پرې کړله د پېښور د قمرالدین ګړی خاوره ده یو ورځ یې قرآن باندې وړوکي او دسمات یې وکړو بله ورځ یې غټ او دسمات یې په قرآن باندې وکړو د پېښور د بالا ماڼۍ خاوره ده یو ورځ یې سورت یاسین پاڼې پاڼې ځمکې ته راخطا کړو بله ورځ یې قرآن پاڼې پاڼې راخطا ای خلکو چې څومره د دې علماو سره موږ او تاسو نفرت ساتو او څومره د علماو نه لرې کېږو زه کله نا کله خپلو ملګرو ته وایم موږ خو دې جوماتونو ته تعلیم وو موږ تاسو ته چې کوم دی نه وایو چې موږ له پیسې راکوئ موږ درته نه وایو چې بچي راولېږئ موږ به جومات ته نه راځو موږ به مدرسې بندې کړو د چا نه به د تعلیم دپاره وظیفه نه غواړو د چا نه به د مدرسې د استاد دپاره خیر نه غواړو
چانه به چې کوم دی د مسجد د مولا تنخوا نه غواړو راځئ عزم به وکړو چې نه به غواړو جومات به بند کړو بس پرېږده جومات ته نوځو خو راته ووایئ چې مولا د معاشرې نه ووته ستا په کلیو په علاقه کې دین پاتې کېدی شي تاسو درې څیزونه په دې وخت کې مظلوم دي نمبر 1 قرآن مظلوم دی نمبر 2 د قرآن طالب او مولا مظلوم دی او نمبر 3 عقیده د ختم نبوت مظلومه ده د پېښور خاوره ده د طالبانو منځ کې بم والوته د طالبانو غوښې د جومات چت او دیوال پسې ونښتلې د طالبانو په غوښو مې سپو چکونه ولګول پیشوګانو چکونه ولګول کارغانو وتښتولې د طالبانو وینو ته خلکو پیپ ونیو په ویپرې تیکه ورکړه په کومو لښتو کې چې د خلکو ډکې او تشې وینې تېزې بهېږي هلته مې د قرآن د طالب او د قرآن د استاد وینه وبهېدله څه سوچ هم کړی الله به تپوس نه کوي نن ستا د مسجد د امام د بچو په خپو کې شنېدلی پیزار دی تا چاته سوچ کړی د مدرسې د استاد په سر شنېدلی پټکې د تپوس دی کړی چې مولي صاحب ولې ابوبکر صدیق کور ته دین ولې راغی ابوبکر صدیق کوئی زما درې خصلتونه نمبر 1 زما پیسې چې په رسول الله لګي دا مې خوښه ده نمبر 2 زما لور چې د رسول الله په نکاح کې دا مې خوښه ده نمبر 3 د رسول الله مبارک مخ ته چې ګورم دا مې خوښه ده زه د الفاظ بدلوم توضیحا او تشریحا ابوبکر صدیق کوئی 3 څیزونه مې خوښ دي نمبر 1 زما پیسې چې زما د محلې د مسجد په امام د مدرسې په استاد لګي چې محمد رسول الله دې دا مې خوښه ده نمبر 2 زما لور چې زما د محلې د مسجد د امام د مدرسې د استاد د قرآن ښودلو والا استاد په نکاح کې ده چې محمد رسول الله دې دا مې خوښه ده او نمبر 3 د خپل کلي د خپل علاقې د خپل محلې د مسجد امام د مدرسې استاد ته د محبت په نظر ګورم دا مې خوښه ده الله ولا بدله څه ورکړل ابوبکر جومات پرېږدي کومه ابوبکر صدیق وخت راغی ابوبکر صدیق ته الله بدله ورکړه ابوبکر څلور نسل الله صحابه کرام جوړ ابوبکر جومات پرېږدي بیت الله پرېږدي خانه کعبه پرېږدي حرم پرېږدي مکه پرېږدي او که د مکې د امام محمد رسول الله ملګرتیا پرېږدي ابوبکر وایي مکه پرېږدم خو د مکې د امام ملګرتیا نه جومات پرېږدم بیت الله پرېږدم خانه کعبه پرېږدم خو د خانه کعبې چې کوم امام دی محمد رسول الله ملګرتیا نه پرېږدم الله وایي ابوبکر زما د محبوب دپاره دې مکه پرېښودله د مکې امام به دې غېږې راولم ستا په غېږ کې به سر ایښی ستا غېږه به د کائنات عظیمه غېږه زه وګرځوم نبی علیہ السلام په غار کې د ابوبکر صدیق په غېږ کې سر ایښی د دې نه مبارکه غېږ د چا کېدی شي چې په کومه غېږ کې د محمد رسول الله سر مبارک پروت او زمونږ د علماء کرام یو خبره کوي چې څوک چې د دیندارو خدمت کوي د علماو قدر کوي الله به اوه پشته چې کوم دی دینداره پیدا کوي چې زه خپل سوچ کوم زه یم کو دا علماء کرام دا خبر لږه بدله کړي نو ښه به وجه سره ابوبکر صدیق د رسول الله خدمت کړی نو رسول الله به د ابوبکر صدیق د لور په کور کې د قیامت د سبا پورې نرم چې څوک د الله د پیغمبر د وارثانو خدمت کوي د ده په نسل کې به الله د قیامت د سبا پورې دین کوي نبی علیہ السلام په آخر وخت کې چې په کوم کور کې کومه اجره کې تشریف فرما دی دا کور او دا اجره دا د ابوبکر صدیق د لور د حضرت عائشې اجره ده نبی علیہ السلام چې په آخر وخت کې کوم څیز ته ډډه والې ده نو د ابوبکر صدیق لور حضرت عائشې غېږه ده نبی علیہ السلام چې په آخر وخت کې کوم ځای کې سر ایښی دی د ابوبکر صدیق د لور حضرت عائشې غېږه ده نبی علیہ السلام چې په آخر وخت کې د چا څیز استعمال کړی د ابوبکر صدیق د لور د زوی عبدالرحمن مسواک استعمال کړی او په آخر وخت کې چې د رسول الله خولې ته څه تلي د ابوبکر صدیق د لور حضرت عائشې لاړې تلي او رسول الله چې په کومه ورځ باندې د دنیا نه پرده فرمایله په دغه ورځ نمبر هم د حضرت ابوبکر صدیق د لور د حضرت عائشې نمبر
और क़यामत के सबा कोई थे मकम उजर की तशरीफ फरमा दे दाऊदरम दा अबू बकर सिद्दीक बिन उठन कैसे ऐखल को ऐसे ही उलमाओं से मोहब्बत को साथ है उलमाओं से मीना ओके बोझ न करें खिना न करें उलमाओं नखपल माल जान कुर्बान का और अब काबी मेरी कसम में अल्लाह पाक बस्ता कोर तर खैर दरवाजे को लाओ और ददी उलमाओं दा पट किस वक्त में गया दामे दो मोहम्मद रसूलुल्लाह दर बदर दो खुद मैदान दर मा तो गाफुल अमानत थे दामे दे बदर दो उख को अमानत थे रसूलुल्लाह दामे दे हजरत हंसा दो कुर्बानो अमानत थे दामे दे हजरत बिलाल बताओ दो शुभ अमलास से अमानत थे और दा पटके दादी मुला पसर चिता तखकारी दामे दे रसूलुल्लाह दो तो सय्यद शुहदा अमीर हमजा बदन चुवल्लस टोटी शवे दे दादा अगर वल्लस टोटी दे बदन अमानत ते जमा इज्जत मंद मुसलमान आलो नन्मोंगो तास तो पटस्ता चिला दिन सुमरा पे कुर्बानो रा रसीदले दस्तान मस्जिद इमाम दा मदरसे उस्ताद चिनी ज़ेत रसीदले सुमरा कुर्बानो से रसीदले रसूलुल्लाह मुबारक दा हजरत ईशी सरनास थे हजरत फातिमा अल्लाह रसूलुल्लाह ता हजरत फातिमा ले लगा नदा रसूलुल्लाह फरमाई फातिमा में नजर टुकड़ा दा हजरत फातिमा अल्लाह रसूलुल्लाह मुबारक तरह से सादर की रोड़े रागो इन वक्त दा अब्बा जान था सुसर रोटे तके न मरोटे दे सरा फरमा नबी ने सलातो सलाम हजरत फातिमा उनी वला दलास नजान सरे कीनो न बचिया सब सरा रोटे ने सादर न नवीस अब्बा जान द्री उरज उस रोटे में न पड़ले नंता सुसर रोटे फरमा रसूलुल्लाह मुबारक व ती फातिमा ता द्री उरज उस रोटे न पड़ले सा अब्बा जान पिंजो उरज उस रोटे न पड़ले पिंजो रसूलुल्लाह नहारती रखा स्ताद मस्जिद ते इमाम ने पटकी वल्ती जोड़ सो रसूलुल्लाह दशमीरा पासिलो हजरत ईशा फरमाई मुंसे को नमुन नफारिंग शुदा नमाज रागुन को मुसले रागुन नखला दासिनी खीटी सरे उला गुला लासी वरता की खोदो पिटिटू ये सात पूरी ना के फियतू जबरदम दासी वन दा सर रुजत को दल्ला महबूबा दा निमशपो बीचे नी उमी करारी दा तरफ सो जदा रसूलुल्लाह तू आईशी ए आईशी नंद्रे मोरस दसमिन नी खोडली दलवगे दलास में पगीड़ा की दर्द ए खल को दुनी मिशमी में रसूलुल्लाह दलवगे दर्द दलास ठिकाने को मुसल्ला दो खुद मैदान ने हजरत फातिमा दखपल प्लार हुआ के नाम सिना द प्लार पखले की गाखुना माती शुंडशली दलेदा चिहरी नवी नरवाना दा और प्लूर फातिमा दा प्लार मोहम्मद रसूलुल्लाह दे कायनात तक कीमा छुड़े दलेदा द क़यामत तो सबा पूरी न पर मोहम्मद रसूलुल्लाह पर शांति रात ले शिन रागले और न फातिमा पर शांति सुख रात ले शिन रागले दा हजरत फातिमा ची दखपल प्लार द मखनदा वीर सपा गोले फातिमा बस तीश द रसूलुल्लाह पर ये खुले के चिलामात का खुला फातिमा इंदली सबब तीश लगते से इंतरावले चस्तालुरी ता तदीर अगरानी तपनीर अगरानी मां बलक दिया माशुमी वीडियो कतला अगर माशुम चली अल्लाह जमा मूर खुली सरतू रखला अल्लाह मु खुलीर के असरियो अल्लाह मु खुलीर गरीबाना नियो और समय इज्जत मन्ना ददा माशुम फातिमा तरसी ले नची और फातिमा दखपल प्लार पखले की मां का खुन निदली रातु वया फातिमा बसंग बर्दाश्त करी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह पखले की का खुन मार सहाबा बसंग बर्दाश्त करी थी रसूलुल्लाह पखले की का खुन मार और रसूलुल्लाह तो सय्यद शुहदा अमीर हमजा उल्लस चोटी पर मैदान के प्रोते सहाबा किराम दा पैगंबर अलैहिस्सलाम दर्द बसंग दर्दू बड़े सहाबा तकलीफ पर सुमरा लुई तकलीफू रब कायनात और ज़मीन और आसमान ये तमाम मखलूकात चीज मोहम्मद रसूलुल्लाह दखली नमाज का फुन निदल ए खलको नाद पटकी वाला दीन कुर्बानों सर दे जे तरह से जने दे रासई दे तबगूर चिदा द मोहम्मद रसूलुल्लाह वारिस थे मोहब्बत को सर पदीनियत कोम चिदा में द मोहम्मद रसूलुल्लाह वारिस पल्ला में कसम मिचा चिदा उलमा पे जात कुछ करे दे अल्लाह पाक खाली लास न दे गले अल्लाह कोट की दीनदार पैदा करी और तहज्जुद गुजार भाई तीन वक्त नमूज की जमे सरा पाबंदी सरा जुमात की आसान और इकामत की
خود مسجد د مناصر میں بغض کړي پر رب کعبه میں قسم پکور کې به دیندار پنځه وخت مونږ گزاره نه ملاوي وانه چې کور تم دین راشي دین بری کور ته ال راضي چې د دیندارو محبت تړ تراشي دین بری کور ته ال راضي چې د دیندارو قدردانی دی پړ کې راشي دین بری کور ته ال راضي چې په دیندارو باندې اودر دیږي خپه بشي د دیندارو سره محبت وساتي اے دا زمای عزتمندو دا علماء دا محمد رسول الله وارثان او سم خدا د دې علماء دا قرباني خلق وی مولانو سکړي دي زما اته جنازه ابل اور استا سیکړل چې ما قربان کړو ما چا تلاش نه شو ما د چا گریوان تلاش نه شو ما روټ نه بند کړي ما احتجاج نه کړي جنا نه کړي دا فریاد به کړي دي انما اشکو بثي وحزني الى الله فصبر جليل دا مې نه دي خو زما عزت مند د چا گریوان ته ملاس نه شو داسې علماء چې یو عالم دی دستربندي وشولا کور تراله کور کې خلکو د روټۍ پروګرام کړي ملمنو سبار ناز مور ورته جواب راولېږو بچیا د کور ته خورادن نشه خلک د استقبال کې ولاړ د دې مولوي صاحب یو ورور جماعت امام دی چا په ګولو غلبېل کړی دی د هغې یتیم بچی دی په کور کې نه ولاړ دی او چې کله د اترې کور ته رادننه شو نو مور د خپل بچی نه غېږه تاو کړله مور ته د دې بچي په چهره کې د هغه مظلوم شهید چهره ښکاره شوله مور بچی کله په یو مخ کونی کله په بل مخ کونی کله ځان ته رانږدې کړي کله په تندي خپل کړي خویندو سره لاس کې سیریږي په ژړا ولاړې دي د سترګو نه اوښکې روانې دي دغه یتیم بچي چې وکتل زما دې تره سره د خدای دومره محبت مې کوي رالی د دې تره د دې خپو نه غېږه تاو کړه کاکا ستا دستربندي خو وشوله راته ووایه زما د پلار دستربندي به کله کېږي او چې کله دا جمله وویله په کور کې غوغا شوله هغه ورته وایي بچیه ستا پلار دستربندي چې وی هغه الله راکړی یو د مسجد ملا دی چا په ګولو غربیل شو د پنځو میاشتو بچی یتیم پاتې شو یو د مسجد ملا دی سار جمع لرا وقت چا په ګولو غلبیل کو د پنځو کالو بچی یتیم پاتې شو یو د مسجد ملا دی چا په ګولو غلبیل کړی د هغه لاس کور ته لاړی ښځې د پلار کتلې ده نیمه شپه د پلار د کوره راوستلې شوه د خاوند لاس چې په کور کې سیکو اسمان ته سر اوچت کو الله کونډه لیکړه او بچو یې چغې کړې مور یې څه چل شوی دی ورته په سر لاس راکړو بچیا تاسو یتیمانانې شوئ یو د مسجد مولا دی د هغه باندې زموږ عزتمندو چا ظالمانو بمبار وکړو د امریکې جابري بمبار وشو هغه غوښې بوټۍ شولې د هغه زوی د هغه د زوی د جامې غاښونه یې راواخیستل او یو سیب ته کېښودل خلک چې په هغه لار تېرېږي خلکو ته وایي دا مې د پلار د جامې غاښونه دي چې په دې لار تېرېږي پلار ته الله دعا وکړي زما د شپږو کالو د مسجد د ملا بچي د خپل پلار د جامې غاښونه په لاس کې ونیول یو د مسجد ملا دی چا ظالمانو په ګولو غلبیل کړی دی د اختر شپه ده مور یې کور کې ښځو ته وایي نکریزې چې ږدی نو د یتیمې بچی نه یې مخکې کېدی هغوی نکریزې خوشدې کړلې راوړې ورته یې کېښودلې هغوی مشره پۍ چې چاله د خوښۍ نکریزې کېده هغې چې خپلې نوسۍ له په لاس نکریزې کېښودلې دا ماشومه ورته وایي هغوی خلک خو نکریزې الګ دي چې پلار یې کور ته رارواني زما پلار کور ته روان دی چې نکریزې رالګ دی چې دی وویلې د مور هغه غلبیل زړه سورې زړه هغه پرهر زړه تازه شو او په کور کې چغې شولې د اختر په شپه مې د مسجد د ملا په کور کې چغې لیدلې تا صرف د مسجد ملا په سپینه جامه کې لیدلی دی تا صرف په سپین پټکي کې لیدلی په رب کعبې قسم ما د مسجد ملا اوچ شونډې لیدلې دي ما د مسجد د ملا بېوسه پلار لیدلی دی ما د مسجد د ملا بېوسه بچی لیدلی دستربندي ده امریکې جابرې بمبار وکړو مور له مې غوښې بوټۍ وجودونه یې وړل مور سره په لاس کې څېره پاتې شوله د پلار خولې وازه پاتې شوله
او خویندوی چغی والے سینی اڑو بولے ویختی اشکول اللہ میں نے قسم نہیں در خون سار کو بجاموں کے پردواق اچولے دے خدا پتہ ورطنو اچرور لکفن کے پردواق اچوما در مور پسار بجاموں اسری والا خودی مور تا پتہ نوا چی بچی لکفن اسری کوما دی پلار در زینہ میں چھوڑا راغس دیوا خودی پلار تا پتہ نوا چی بچی در زینہ کفن راخ نما دا استاد و دا شاگرد دا وقت پتہ نہ لگی دلا اے خلقو قرآن مظلوم دا قرآن طالب و استاذ مظلوم دے او میں عقیدت ختم نبوت مظلوم دا راسی وقت تا سنالم گرمی دا ما تخبلم احساس کی گی اے خلقو سوال دا تکم زاری دا تکم منت دا تکم درخواست دا تکم دا رسول اللہ دا وراثت دا داستان دا تلیسم موسیلہ کوما اے خلق راضی دا علماء و محبت پڑھنے کی واجب علماء سر منوں کو نفرت نکو علماء سرا علماء کرام حدیث مبارک کی راضی بنی اسرائیل کی اسوڑی سپائی ساتھ لیوا اگر سپائی ملمانی راروانو دا مالک ورطوی زمان ملمان راروان دی غفاقہ نکے اگر سپائی نغفل دا دی سپائی پخیر ٹکیم بچیو اگر بچون چکر دا ملمانال غفا شروع کرلا دا وقت زمانی تا اللہ وحی وکرلا آخر زمانہ کے بعد خلق پا علماء پا صدا سے غاپی لکہ سنچے دا اسپائی پا خیٹا کی دا بچی طاقت تھی راسائی عظموں کو دا علماء پڑھتی بنس پکو مسجد امام سے بنفرت نکو دا مدرسی دا استاذ سے بنفرت نکو دامی دا محمد رسول اللہ دا وراثت خلق دا قرآن سے محبت ساتو او دا رسول اللہ دا تاج و تخت میں نبوت سو کی داری بکو کوبہ انشاءاللہ سو کوئی چیز علماء سے محبت ساتو سو کوئی علماء سے محبت ساتو آواز نرازی ساتو با قرآن سے محبت ساتو دا قرآن سے محبت ساتو دا رسول اللہ دا ختم نبوت سو کی داری بکو اللہ ادامل کرو توفیق آتی و آخر دامن الحمدللہ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم عليه اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اے کریم مولا زمین طول گناہوں منتماف اللہ جرائم و معاف اللہ خطاگان معاف کر اللہ سیاکارین معاف کر اللہ بد اخلاقین معاف کر اللہ واڑا وڑ گناہوں معاف کر اللہ کرو پڑ گناہوں معاف کر اللہ خطاانو قصدن گناہوں معاف کر کریم مولا پدی مجمع کے ڈی ہوئی خلق دی اللہ سپین روحی مشران پکیری اللہ معشومان طالب علمان پکیری اللہ دا قرآن حافظان پکیری اللہ دا بیت اللہ دیدار کو ان کے حجین پکیری اللہ نوجوانان پکیری اللہ اللہ دا دی طول کو سگل سوال کو فائزون کول گناہوں منتماف اللہ زمان گناہوں منتماف اللہ زمان گناہوں منتماف اللہ زمان گناہوں منتماف اللہ دا سمر طالب علمانو چی نازد ویلا حافظان علماء ربانین اللہ دا دخبل والدین دا پارو دخبل و سادزہ دا پارو باقیات صالحات و برزے کہ مستازانو چی وصر محنت کرے رب کریمہ اللہ درجاتی علیہ نصیب و برزوا اللہ علم تقوال اللہیت پرزگارے کی برکتون نصیب و برزوا رب کریمہ رچھا دا پورا بولے و پہلے چہرہ دلی اللہ آغا تور سر خیل دکو بدنو دا جہنم اور حرام اے کریم مولا شاب اور تپکے لگولے اللہ داوی خدای دا جہنم اور اللہ کو بدنو بانی حرام کا اے کریم مولا دا سمر مجمع دٹھو یہ مغفرت نصیب برزوا اے کریم مولا خطاگانی نتمال اے کریم مولا گناہگار و سیاکاری استادر کراکری واللہ سوچے دا چادر تلاش تشی شریط پہ خپکی اللہ من خستادر کی ولاڑی اللہ کشکول امنی ولی اللہ تو ایتا سفقرانی اللہ نحن الفقراء لا بابک اللہ من فقرانی استاد دروازے تولاڑی اللہ صدا لگو خدای خیر راو اللہ من صدا لگو اللہ من خیر را نصیب کر اللہ دا دنیا خیر وم نصیب کر اللہ دا آخرت خیر وم نصیب کر اللہ بچم نیکان جوڑ کا اللہ مخلصین و شاکرین و قانتین جوڑ کا اللہ علماء ربانین جوڑ کا اللہ دا قرآن حافظان جوڑ اے کریم مولا طول امت محمد بحال رحم کا اللہ دا علماء دا وین حفاظت
अल्लाह द मसाजिद हिफाजत का, अल्लाह द मराकिज़ हिफाजत का, अल्लाह द क़ारिन हिफाजत का, अल्लाह द तबलीग़ हिफाजत का, अल्लाह द मराकिज़ हिफाजत का, अल्लाह द मसाजिद खानक़ाहों हिफाजत का, अल्लाह द आम मुसलमानान हिफाजत का। करीम मौला नीर मशुमान तो जड़ल अल्लाह नीर यतीमाना रुचने वाले अल्लाह नीर तुर से रुचने वाले अल्लाह नीर तुर से रुचने वाले अल्लाह नीर में दुखुल ग्रीवाल नूर अल्लाह बस खुदाए तेरा दिशा अल्लाह दा मुल्क दामन की हमारा जोड़ अल्लाह दा मुल्क की अमन रहमत अल्लाह दा उलमा पूरी विनवान खुदाए ताज़म के सेराम शबस का मैं उलमा हिफाजत का अल्लाह ज़मीन दूर औलाद निबांदे शाह उसका गस्न हिफाजत का अल्लाह दमकी नम हिफाजत का अल्लाह दी जिहादी सित्तों नम हिफाजत का अल्लाह मंग दीनदार जोड़ का मुखलिसीन हम जोड़ का शाकिरीन और कानितीन हम जोड़ का अल्लाह बीमारान तब शिफाई का अमीन वर का अल्लाह कर्जदार द कर्ज बंदोबस्त का अल्लाह भी औलाद तो औलाद सालिह वर का अल्लाह दुश्मनों वाला दुश्मने को दोस्तों बदल का अल्लाह द नफरत पैदा खत्म का अल्लाह द मोहब्बत पैदा कायम का अल्लाह दी उलमा द पटकू ला कुसाता रब्बी करीम द पटकू शर्म जलील ने के अल्लाह शर्मिंदम ने के अल्लाह ए करीम मौला रसूल ने के अल्लाह दी पटकू शर्म जलील ने खुदाए जैसे बदस्तरों को लगे वो काबिल बाकी अल्लाह अल्लाह दी जमात वाले खुदाए मदरसे वाले खुदाए अल्लाह उस्ताद महबूब इस्मत वाले अल्लाह सवाल जब तक कशगूल तरीवन अल्लाह तो मस्जिद में मिंबर में हरात बदनामे सबब हम जोड़ने की अल्लाह तो लवा तो मदारिस हिफाजत के अल्लाह ज़मीन मदरसी हर तारीफ अल्लाह कुल वली दोस्त जोड़ का अल्लाह तहज्जुद गुजार जोड़ का वल मुकर्रब बंदे जोड़ का ए करीम मौला ज़मीन नरादिशा अल्लाह दुआ मुख्तु जन्नत से अल्लाह महबूब अलैहिस्सलाम दो उम्मत पर खैर मुख्ते अगर टूल खैर नसीब का कि मुशरुन अमान मुख्ते अगर टूल शुरुन अमान रख का अल्लाह वालिदैन तुम सुकून और इत्मीनान तो खुशहाली दराज जिंदगी दरो सेहत बेकामिल ईमान से नसीब कर सवा अल्लाह जिन दुनिया ने कल जो मारे पास से राशि अल्लाह ख्वाब फरिश्ते रब से रहूलेगा जिसका मिलमानम जुड़ के ताल अंदर वाले अल्लाह अगर आप उसे बना लेंगे चिपीड़े रख के चूली अतकड़े रख के चूली वो सपीड़ उन मुजरिमान मुश्किल की ताकत में अल्लाह अल्लाह अगर चूली की रब से बना लेगा ए करीम मौला अगर रिश्ते रब से बना लेगा ए करीम मौला मुसलमानों की हिफाजत का अल्लाह ने हया और इज्जत और वक़ार और इफ़्फ़त नवरूद गैरत सदरुल नसीब का अल्लाह ने ज़िल्लत और रसवा शर्मिंदगी न मुसाता अल्लाह ने बेहया न मुसाता ए अल्लाह ज़मीन नरादिशा अल्लाह ज़मीन नरादिशा खैर खातिमन बिल ईमान का अल्लाह को जब पसंद करने से ला इलाहा इल्लल्लाह